السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د پښتو سکیچ ویل زده کړې ته په خیر راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د متن د ترمنځ د فاصلې په اړه ویډیو کوو چې څنګه کولی شو د متن په مابینځ کې یعنې د متن د خطونو ترمنځ فاصله وکړو. نو لومړی یو متن او ورسره یو سیک بار راخلو. نو دا سیک بار به دلته تاسو لومړی برابر کوئ، مکس به یې کوئ سیده 10 کوي چې ډېر نه وي 10 او پراګرس یې مثلا پراګرس به یې کوو 3 هم یو. دې نه بعد به ستاسو راسي د ټکسټ ویو دلته به متن اضافه کوئ. د متن اضافه کو دغه متن اضافه کول به راسئ تاسو دغه برخې ته. تاسو په دغه جمع علامه باندې کلیک کړئ. دلته به تاسو ولیکئ سیټ سپیسینګ. اوس به راسئ تاسو دلته به انتخاب کړئ ویوز برخه کې ټکسټ ویو او دلته به نوم ورکړئ مثلا ویو. دا چې کله اضافه کړ دلته اضافه شو. اوس به تاسو راسئ دغه ځای کې ولیکئ سیټ سپیس. دا به هم اضافه کړئ. دغه ځای کې به فاصله نه ورکوئ. نه بعد به تاسو دلته اضافه کوئ مثلا ان په نوم باندې یو نمبر. دا ځای کې به ویریبل نمبر دا به هم اضافه کړئ. چې کله دلته جوړ شو به ایډ باندې کلیک کړئ. دا چې کله اضافه کوئ به تاسو راسئ افراتور برخې ته او آټ سورس لیکه به دغه کوډ تاسو کاپي کړئ. کله مو چې دا کافي کړ نو دا مکمل کافي کړم تاسو ته به دا ډسکرپشن کې کېږدم. دغه ویوز باید له دغه ویوز سره برابر وي. دغه ان له دغه ان منفي ده مخکې د منفي علامه یو دغه ده او یو دغه اخر کې ده او یو دغه ویوز. دغه نومونه باید سره مطابقت ولري. دې نه بعد به تاسو اوس راسئ دغه ته ایونټ برخې ته ان پراګرس چینجد. نو چې دا هغه اوس به راسئ مور بلاک ته به دغه بلاک به راواخلئ. دلته به یې ټکسټ ویو انتخاب کړئ او په دغه ځای کې به تاسو د پراګرس دا راواخلئ. دا به دلته واچوئ. نو اوس به څو دغه ته به بیا هغه ورکړو ټکسټ متن به ور واچوو. اوس به یې رن کوو. لومړی به دغه دواړه په لاینر کې واچوو تر څو مشکل یې حل شي. دا اوس صحیح شو. اوس به یې رن کړو. ویډیو درو تر څو کاریال نصب شو زه یې خلاص کړو تر څو دا هم د هغه ده تر څو د هغه ترمنځ فاصله ده. کولی شئ تاسو هم دومره نور هم فاصله ورکړئ. دا همداسې پورې هلته بیخي صفر وي. که صفر کړئ بیخي ختمېږي ورکېږي. دا د یو اندازه دوه اندازه 15 اندازو پورې کولی شئ. تر بل ویډیو پورې مو کولو الله سپارم. د خدای